دا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو سړی حاضر شو، یو کس ورته راغی او سوال یې وکړ چې د الله رسوله کله کله زما په زړه کې داسې خیالات راشي، سوچونه او فکرونه راشي، نو چاړې خراب سوچونه او فکرونه وي، زه غواړم که اور کې وسوځم او ما نه سکروټه جوړه شي، نو دا ما ته خوښ دی د دې نه چې زه په هغې باندې یک تلفظ وکړم. نو نبی علیه السلام وفرمیل چې الحمدلله، الله لره حمد او ثنا ده چې په دې معامله کې خبره صرف سوچو ته راغله او یقین ته ونه رسېده. د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو، نو دې حدیث ته دا خبره معلومه شوه چې کله نه کله سړي زړه کې داسې خیالات راشي، بد سوچونه راشي چې هغه نه غواړي چې هغه په ژبه باندې ووایي یا په هغې تلفظ وکړي. دلته بیا د الله حمد او ثنا پکار ده چې الحمدلله چې دغه معامله صرف وسوسې ته پاتې شوه، زړه کې خیال دپاره پاتې شوه او په هغې تلفظ ونه کړو، هغه په خولې را ونه ویستله. دا د سوچ او د غم او د فکر خبره نه ده، په دې باندې الله شکر ادا کول پکار دي. دا د الله فضل او کرم دی، ستا دغه وسوسې صرف زړه پورې خاص شولې، خیالات دي او ته د هغې نه بد شوې او په هغې تلفظ ونه کړو، نو دا ستا د ایمان نښه ده چې ته هغه بد ګڼې چې هغه په خوله باندې استعمال کړي هغه الفاظ چې کوم ستا خیالات راځي. نو دا د الله شکر او فضل دی، د الله شکر دی، د الله شکر پې دې ایستل پکار دي او دا د الله فضل او کرم دی چې ستا دغه خبره صرف په وسوسو پورې خاص کړه او ته نه غواړې چې په هغې تلفظ وکړي، هغه دومره ستا بد راځي، دا ستا د ایمان نښه ده. لہذا قصدن عمدن به سوچونه او خیالات نه کوي، خو که چېرته داسې سوچونه راغلل بس فوراً اعوذ بالله وایه او هغه ته بد ګڼي چې په هغې تلفظ وکړي، نو دا تا ته ستا ایمان ته نقصان نه رسوي او ته ګناهګارېږې نه. او داسې وخت کې بیا سوچ بدلوه، اعوذ بالله وایه او ته دا سوچ کوې چې په هغې باندې تلفظ نه کومه او دا بدترینه ګناه ده، دا ستا د ایمان نښه ده. او په دې وخت کې د الله شکر ادا کول پکار دي چې الله ستا شکر دی، تا د حمد او ثنا ده چې زه داسې وسوسو نه بچ کړم او په هغې ما تلفظ ونه کړو، ما پې خبرې ونه کړې، خوله مې پې ونه خوځوله، په دغسې خیالاتو باندې تا ته نقصان نه رسېږي. په داسې وخت کې ته بیا خپل خیالات بدلوه، سوچ بدلوه، اعوذ بالله وایه. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.